کې چې د منګه دا بوکس لیکل شو کتابونه لیکل شو یو په دې کې چې د ماګازینز د څه چې د دې کې منګه مجلې لیکل شو ماګازین مجلې صحیح ده دې کې چې د ځینې ریپورتونه لیکو ریپورت کته سره د لیکنه په رادیو کې چې د زموږ د وخت راپور او دا راپور دې ځنه ټول کوم د ور پروګرام کې ډیزاین کوي او یو چاته په ایمیل استه یا وتا په میک باندې وای نو مثلا دا ریپورت موږ جوړول شو په دې باندې په دې کې چې دا ګوره دا نیوز پیپر ته وګورئ ښا دې کې ګوره دا اخبارونه چې دا ټول چې دا ټول موږ سره په امدي پروګرام کې لیکل کیږي او بیا موږ سره چې په دې کې موږ سی وی چې ډېر مهمه خبره ده چې موږ په دې کې سی وی هم لیکل شو دې کې لیټر موږ هم په دې کې لیکل شو چې یو خط لیکو په دې کې هر څه کولای شو نو د دې نه تاسو ته معلومه شوي که تاسو چا څوک نه پښتنه وږي چې دا ډاکومنټیشن سمانه نو د ډاکومنټیشن نه مطلب دا دی چې موږ کولای شو چې په دې کې کتابونه مجلې ریپورټس نیوز پیپر یعنی اخبارونه او سی وی او همداسي نور یو څه پکې ډیزاین کو ویل کو صحیح ده نو د دې نه چې دا موږ سره د مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی تعریفات چې تاسو دا زده کړئ نو په آینده کې چې دی بیا بل ورځ تاسو چا سره مخ کېږئ نو شي په دې ځکه تاسو چا سره بند پاتې نشئ د وینډوز پروګرام غونې د سرور نه منم چې بس تاسو را لاله او بس ما ته ویل چې بس صحیح ده ها وینډوز مالک دواړه درې واړو ته ویم تاسو ټول ته چې د خص صحیح به ورډ یاد کړئ ما ته ویل دلته مې تمخ کې ولي چې تاسو ورډ پروګرام په سلو کې 80% مزده کوي نو دا نور پروګرامونه بس تاسو 50% زده وی ګوره زه راځم ورډ پروګرام ته دلته چې لیکل وکم دا وګوره بیا راځم دلته چې دا ایکسل پروګرام را خلاصوم چې تاسو ته زدا ایکسل مخېما نو د دې او د دې چې د مینس کې څومره فرق دی تاسو ګورئ ایبا فرق بلري خو ولې په دې بعد کمانډونو کې چې دی هیڅ فرق نه لري دا وګوره په دې بعد کمانډو کې موږ سره د دې هیڅ فرق نشته دی دلته راځم دې ځنه راځم یو ټیکسټ مې دلته ولیکو دلته مې یو ټیکسټ ولیکو او زه د دې سایز غټوم دا وګوره تاسو ته وګورئ د دې سایز اما قد ا نه غټیږي کنه دا وګوره او دلته چې د ما یو ټیکسټ کړی دی لیکلې دی دلته وګوره ما ا دلته دی دې نه چې دا یو زه یو دغه کوم چې یو فونټ بدل کما مثلا داسې فونټ نو چې دلته راشم په دې دا په 25 کې شو درازم په دې ایکسل پروګرام کې نو په ایکسل پروګرام کې مزه دلته چراله مدا وګوره دلته چې د موږ سره ما کا فونټ دی دومره څه پکې نشته خو چې تاسو متفکر وکئ او دا ورډ پروګرام تاسو لپاره بهترینه چانس دی چې تاسو ورډ پروګرام خزده کئ او د هغې نه وروسته تاسو د ورډ پروګرام سره ایکسل او پاور پوینټ چې را روان دي تر ایم اس ایکسس پورې بیا دا تاسو اسانه زده کولی شئ اوس راځم چې هاو ټو اوپن مایکروسافټ ورډ پروګرام موږ چې دا مایکروسافټ ورډ پروګرام به سره کوم اوپن کوو د کمپیوټر کې به موږ څنګه را خلاصو زه لګیم ورډ لګیم وینډوز مې ویل ورډ ویم اوس به دا ورډ پروګرام به موږ څنګه راولو د خپل کمپیوټر کې به څنګه خلاصو اوپن کوو به څنګه ګوره په دې ځکه چې دا ما ولیکل چې هاو ټو نه پاتې دي هاو ټو چې دی دلته هاو ټو اوپن مایکروسافټ ورډ په کمپیوټر کې به موږ مایکروسافټ ورډ څنګه را خلاصو تاسو د ما د رن کمانډ هغه خبره په هغه اول ورځ کې وکړئ رن کمانډ مې ته ویل کنه نو ګوره ما تاسو ته چې وینډوز کی پلس آر چې د رن کمانډ شری شارټ کټ دی تاسو ته مې هغه ویډیو کړی دا شفقه کړی مې ده کنه تاسو به دې کې چې ولیکئ وین ورډ به ولیکئ وین ورډ او پریس انټر به وهي ګوره وین ورډ غلط باندې لیکئ ښا نو موږ سره د دې ځنه چې شو دا پروګرام د دې ځنه موږ سره اوپن شو صحیح ده دا موږ سره چې وا دا موږ سره اوله طریقه وا چې موږ رالو وینډوز کی پلس آر مو وو او په دې کې موږ وین ورډ ولیکو موږ د دې ځنه اوکے کو یم د انټر بٹن ولا پریس انټر او موږ سره دا پروګرام خلاص شو دا یو ولا راوا بیا راځم په دې سٹارټ مینو باندې په دې سٹارټ بٹن رائټ کلیک کوم دلته په دې باندې مې رائټ کلیک ګور دلته دا رن کمانډ